اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکلی ملګرو. په فرانسه کې د اسناد موضوع ده. نن غواړو په دریو برخو باندې خبرې وکړو. لومړی د هغه چا لپاره چې لا یې خپل کیس نه دی لیکلی. دوهم دغه چا لپاره چې له بده مرغه لومړی منفي خوړلی دی یا منفي ترلاسه کړی دی. دریم دغه چا لپاره چې دوهمه منفي هم ترلاسه کړی دی. دا ویډیو د زړه له درده در سره شریکوم ځکه چې په دې یو نیم کال کې چې زه دلته راغلی یم تقریبا یو څه کیدای شي زیات یا کم کیږي نو هغه څه چې ما په خپله ولیدل دا ډېر دردونکي وه. نو همدې لپاره زه اړ شوم زه مجبور شوم تر څو د ټلیفون تر شا د کمرې تر شا کښېنم ویډیو ضبط کړم تر څو تر تاسې در ورسوم. هغه تېروتنې چې ډېری زموږ افغانان یې کوي غواړم چې هغه تاسو ترسره نه کړئ. نو هیله کوم د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. راځئ چې دغه موضوع ټکي په ټکي تشریح کړو. ښه لکه څنګه مې چې وویل لومړی هغه څوک چې لا یې خپله کیسه نه ده لیکلې د هغوی لپاره زما وړاندیز دغه دی چې هیله کوم لومړی دا کیسه خپله ولیکئ. خپل کیس خپله کیسه هم په خپله ولیکئ ځکه چې هیڅ څوک هم بیا بیرته ستا په ځای ته ځواب نه وایي. نو که ته چیرې دلته راځې او پرېږدې چې مثلا ستا کیسه بل څوک ولیکي او ته ځې د یو بل چا کیسه راخلې هغه خپله ځان ته منصوبوي ورکوي نو دا په دې معنا ده چې ته په پټو سترګو روان یې یو ځای ته هیڅ آمادګي نه لري. ته څنګه بیا په ځان باور لري سبا چې لاړ شي هلته کښېنې د یو څو نفرو مخکې هغې کیسې نه ته دفاع وکړي نو ته باید داسې یو څه جوړ کړي داسې یو څه باید وړاندې کړي هغه کیسه دې باید داسې یو بڼه ولري چې هغه هلته حقیقت هم یو څه نه څه پکې وي که نه باید چې ته هغې نه دفاع وکړلی شي باید هغې په ټولو موضوعګانو کې ته ورته سم صحیح تشریح بحث وکړي. له بده مرغه د اوس وختو کې چې څه منفي راځي ټولو ته همدې یوه خبره لیکلي وي چې تاسو خپله تشریح سمه نه ده ورکړې تاسو خپل کلی سم نه دی تشریح کړی تاسو خپل ځان نه دی تشریح کړی تاسو خپل د ژوند په اړه موږ ته سمه تشریح نه دی راکړې تاسې موږ ته خپل کلي په اړه معلومات نه دي راکړي. ډېری وخت چې کله د انټرویو نه راشي بیا وایي والا ما خو ټول معلومات هر څه سم ورکړي خو خدای ولې ما پسې داسې رالیږلي خو چې کله بېرته انټرویو ګورې چې ټول پکې ګډوډ لیکل شوي دي صحیح ځوابونه نه دي ورکړل شوي. نو له دې لپاره چې خپله کیسې نه خپله دفاع وکړلی شي لومړی باید خپله کیس په خپله ولیکئ او بل دا چې په خپل کیس کې مخپله کرکټر ځان کوي مه پرېږدئ چې بل څوک پکې کرکټر اوسیږي. له بده مرغه ډېری کیسې چې ګورم زما ورور زما پلار زما ورور زما پلار هغوی ستاسو لپاره هیڅ هم نشي کولی که هغوی هر اړخ کې هغوی لوبېدلي اوسیږي هغوی په خپل ځای کې دي موضوع کې خپله ځان دخیل کوي. هیله کوم دا داسې یوه لاره ورته جوړه کړئ. هېڅکله پرېږدئ هغوی چې نشته پکې نشته دي دلته تاسو یوازې یاستئ دلته نه تا سره ورور ستا کومک کولی شي نه دې پلار کولی شي نه دې دلته چې څوک خپل خپلوان هغوی تا سره کومک کولی شي هېڅوک یې درسره نشي کولی. دلته یوازې باید په یوازې ځان جګ شي حرکت وکړئ تر څو خپلو موخو اهدافو ته دې ورسیږي او که په رښتینې ډول باندې غواړئ چې دلته پرمختګ وکړئ او ځان د ده ځای په اصولو باندې عیار وساتئ. نو هیله کومه دا زما خبرې لږ داسې واورئ ښایي زه ګډوډ لګیا اوسېږم ښایي زما خبرې سمې نه وي ویلارې یعنې په ترتیب نه وي ښایي زما خبرې په ترتیب برابرې نه وي خو هیله کوم یو څه نه څه د زړه له درد در سره وایم دا خبرې. او بل دا چې له کورنۍ سره دا موضوع مه شریکوئ چې تاسو دلته څه رقم ته کار وکړئ څه رقم پر مخ لاړ شئ. هیله کوم هغه کورنۍ سره مه شریکوئ. کورنۍ هېڅکله ستاسو په ځای دلته نه دی چې هغه ستاسو په ځای دلته خبرې وکړي ستاسو موقعیت درکړي دلته موضوع نه خبر اوسیږي. له هغه چا سره مشوره وکړئ چې لږ تر لږه دلته یو نیم 2-3 کاله تېر کړي اوسیږي او هغه څوک چې په خبره یې سر خلاصیږي په موضوع باندې پوهیږي او هغوی چې روزمره ژوند کې له داسې موضوعګانو سره مخ دي تر څو هغه وکولی شي تاسو سره یوه ښه مشوره درکړي. نو له هر چا سره مه کښېنئ چې هر څوک که چا منفي خوړلی دی هغه تر ټولې منفي خبرې کوي که چا مثلا مثبت اخیستې دی هغه هم تا ته ما خپله کیسه کوي فکر کوي که ما کیسه چې زه بریالی شوی یم دا به هم په دغې باندې بریالی شي. هېڅکله داسې نه ده. د هر چا موضوع د هر چا کیسه ځان ته دی هر څوک باید خپلې کیسې نه په خپله دفاع وکړلی شي. نو دا چې تاسو په لومړي قدم کې دلته راغلی خپله کیسه هم سمه ولیکله د هر اړخ نه موضوع پکې راټوله کړله وړاندې مو کړله نو انشاءالله چې تاسو به یو ځای پورې بریالي اوسیږئ خپل چانس به مو وازمایلی اوسیږي. او که چیرې بیا هم خدای نخواسته تاسو دلته راغلی منفي مو خوړله خو مخکې له دې چې زما تل همیشه هڅه دغه دی ګورې زما اکاونټ د دې په باره کې نه دی چې چاته مشوره ورکړم زما اکاونټ د دې په باره کې دی چې تاسو د فرانسوي ژبه زده کړئ او ورسره نورم هر څه چې اوسیږي تاسې زده کړه پکې وکړئ خو دا مشورتي ویډیو به یوه دانه دی زیاته پکې نشته دي دومره. دې لپاره چې
تاسې وکولی شئ خپل فیصدي زیاته کړئ چې وکولی شئ اسناد واخلئ، ژبه زده کړئ، ژبه زده کړئ، بیا هم ژبه زده کړئ. دومه برخه هغه څوک چې منفي خوړلي، منفي ترلاسه کړی دی، لومړی منفي، هغوی باید داسې یو کار وکړي چې سم د لاسه که چیرې له دې نه مخکې تنبل وي، نشي تللی، درس نه وایي یا خپلو کارو پسې نه ګرځېږي، خپل ځان د دې ځای په اصولو باندې نه عیار کوي، ځان نه خبروي له دې ځای نه، نو هیله کوم له دې نه وروسته پاڅېږئ، ځکه چې دا ستاسو لپاره نیم په نیمه خپل چانس مو له لاسه ورکړی دی. اوس یعنې 50% تاسو پاتې یاستئ. که چیرې دغه 50% کې هم تاسو خپله هڅه کوشش ونه کړئ، خدای مه کړه چې دا 50% هم له لاسه ورکړل، بیا به په لوی درد سر کې اخته شئ. لکه دا نن سبا چې زه ډېر ملګري ګورم همدغه مشکلاتو کې اخته دي، خو چې زه ورته وایم چې دا داسې وکئ، جګ شئ، لاړ شئ، فعال اوسېږئ، نه کوي. خو هغه ملګري چې بیا فعاله اوسېدلي دي، هغوی ملګرو چې ښه فعالیت کړی دی، ځان یې ښودلی دی چې مثلا واغن دلته دي، کولی شي چې خپل ځان بدل کړي، د ځای په اصول یې برابر کړي، وچاستې اسناد هم اخیستي، خپل کارونه یې مخته وړي دي، ژبې هم زده کړي دي، اوس چې نن سبا یې ګورم هېچا ته اړتیا نه لري، خپل کار په خپله مخته وړي. زه دې ته ډېر خوشحالېږم. له ډاکټر سره تاسو همیشه لیدنه وکړئ، له هغې نه خپل وضعیت مو د ډاکټر کنټرول لاندې پرېږدئ چې تر څو هغوی تاسو وڅېړي، له هغه نه به تاسو ته څو دانې استعلامونه ستا ورقې به چمتو کړي، تاسو ته به یې درکړي چې هغه هم تاسو سره په درد خوړلی شي. او بل چې د مکتب اتستاسیونونه دا هم ډېر په درد خوري، دا مسلسل باید تاسې لاړ اوسېږئ. کله نه چې تاسې منفي خورئ، که همغه وخت هم تاسو شروع کړئ، دغه 2 3 4 میاشتې تاسې مسلسل درس ته لاړ شئ، تاسې یو څه زده کوئ، هم ژبه هم زده کوئ، د دې تر څنګ تاسو ته اتستاسیون یا دوی چې کومه تاسو ته شهادتنامه درکوي هغه هم تاسو سره اوسېږي، تر څو وکولی شي تاسو خپل دلته فعالیت ثابت کړي چې تاسو د ورځني ژوند کې څه کوئ. کله چې تاسو سنډیا ته ځئ، که چیرې تاسو نه پوښتنه وشي تاسو په ورځني ژوند کې تاسو دلته څه کوئ، نو تاسو باید ورته خپل تشریح ورکړئ چې زه دا کار کوم. که چیرې ته ورته چې مثلا درس وایم، درته وایي چې ته فرانسوي خبرې کولی شي، ته نو ورته ویلی شي چې ته باید ورته ووایې چې هو زه کولی شم، ته خپل ځان به ورته معرفي کړي، ور وبه پېژنې چې زما نوم دغه دی، دومره عمر مې دی، دومره وخت کېږي فرانسې ته راغلی یم، او په اونۍ کې دغه ورځې دا کار کوم، دا ورځ دا کار کوم. همدا څو جملې چې ورته ویلې هغوی وایي چې بس صحیح دی، دا نفر پوهېږي یو څه نه څه. په درېیمه برخه کې هغوی چې د دویمه منفي هم خوړلې له بده مرغه، هیله کوم دا نن چې زه همدا نن زه له یو ملګري سره تللی وم، له وکیل سره مو ولیدله، د هغې ورسره رندیوه یې وه چې دویمه منفي هم خوړلې وه، خو له بده مرغه هغه ته سوسیالانو نری م وچه شو. هغوی چې دوهمه منفي هم خوړلې دی، زر تر زر ازیل مه کوئ، پرېږدئ، صبر وکړئ، لږ تر لږه 6 میاشتې تاسې صبر وکړئ، دغې پروسې چې تاسو منفي خوړلې دی باید 6 میاشتې نور هم صبر ورته وکړئ. له هغې نه وروسته غېږزمه وکړئ، غېږزمه یعنې دوباره غوښتنه وکړئ د ازیل لپاره. که چیرې تاسې همدغه دننه په یوې هفتې کې، په یوې میاشت کې، په 2 میاشتو کې زر ازیل وکړلو دوباره بیا مو غوښتنه وکړله، دا ستاسو ته رد کېږي، ځکه چې اوپره کله ستاسو دوسیه ورشي هغې سره تاسو دوسیه تازه رد شوي پرته دی، همغه شیبه ستاسو دوسیه ردوي، اصلا خلاصوي هم نه، ګوري هم نه، ډایرکټ درته منفي رالیږي، مجبوره بیا سنډیا ته منتظر پاتې شي، یا سنډیا هم درته ډایرکټ منفي رالیږي. بیا باید ورته لږ تر لږه 6 میاشتې چې نن کوم وکیل سره موږ ناست وو هغه وویلې، وایي لږ تر لږه 6 میاشتې صبر وکړئ، تر څو تاسو دلته کوم بدلون چې تاسو کې راځي، تاسو کوم پرمختګ کوئ او کومې ستونزې مشکلات چې تاسو سره نوي مخ کېږي که نه، په وطن کې کوم ستونزې مشکلات لرئ هغه پکې اضافه کړئ. ځکه چې که چیرې تاسو مستقیمه بیرته ازیل وکړئ، اپلای وکړئ، دا کومه خاص معنا نه ورکوي، دا تاسو ته خپله دردسر جوړېدلی شي. خو دا بله لاره هم چې دی، دویمه لاره چې 6 میاشتې په تمه پاتې شي، یو څه نه څه چانس درته ډېروي، خو دا مطمئن 100% اسناد نه دي چې مثلا زه وایم چې ملا 6 میاشتې بعد تاسو حتما اسناد درکوي، بیا هم تاسو ته یو څه نه څه چانس زیاتوي چې اسناد ترلاسه کړئ. نو بیا درسونه ووایئ، اتستاسیون آماده کړئ، او له ډاکټر سره هم لیدنه وکړئ، او په ژبه باندې مو کار وکړئ، او په کیس کې مو خاص ځانګړي تغییرات راولئ. نور هغه تاسو خپل کار دی، ګورئ بیا تاسو خپله پوه شئ چې تغییرات یعنې څه شي، څه رقم تغییرات. پخوانی کیس مو نور نه چلیږي، دا په دې معنا نه چې تاسې مثلا جګ شي سر نه نوی کیس جوړ کړئ، سر نه نوی کیس نه، په مخکینۍ موضوع کې، په مخکینۍ کیسه کې مو، مخکینی کیس کې مو نوي تغییرات راولئ، نوي موضوع چې کومه رامنځته شوې هغه پکې اضافه کړئ. هیله ده چې سر به مو پرې خلاص شوی اوسېږي. که زه له دې نه نور زیاتې واضح خبرې څنګه تاسو ته وکړم، نشم کولی. نو که چیرې دا ویډیو
که چیرې دا ویډیو تاسو په درد خوړلې اوسیږي، تاسو ته لږه هم ګټوره تمامه شوې اوسیږي، له خپلو نورو نږدې ملګرو سره یې شریکه کړئ. زما موخه دا نه ده چې زه مشهور شم، زما موخه دا ده چې هغه څه چې زه تر زده کوم، هغه څه چې ما ترلاسه کړي تر تاسو ورسوم، او تاسو هم مهرباني وکړئ تر نور ملګرو ورسوئ. کیدای شي هغوی هم ورته اړتیا ولري.